په خیر. د یاران میډیا د دیونی سپورتي خبرونه ته ښه راغلاست. په اونیزه سپورتي خبرونه کې درته د بیلابیلو سپورټونو څخه په زړه پورې او جالب خبرونه لرو. هیله ده چې تاسو مو هم تر پایه ملتیا وکړئ او د یاران میډیا د یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هیروئ. رابه شو لومړي خبر ته. د کرکټ یو لوبغالی د نجیب ترکي په نوم ونومول شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ننګرهار د بهسودو کرکټ لوبغالی د نجیب ترکي په نوم ونومول شو. افغان کرکټ بورډ په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي د بورډ مشرتابه د پریکړې پر بنسټ دا چې نجیب ترکي د ټولو هیوادوالو لپاره د یو تل مقام لري او همیشه یې د خپل هیواد بیرغ ځلولی د ننګرهار د بهسودو کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومول شو. یا د خبرپاڼه کې د کرکټ بورډ رئیس فرحان یوسفزي ویلي چې نجیب ترکي د هیواد یو ستره پانګه وه او مړینې یې موږ ټول غمجن کړو. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د نجیب ترکي کرکټ لوبغالي د لومړي پړاو چارې د بشپړېدو په حال کې دي چې ډیر ژر به یې دویم او ورپسې د دریم پړاو رغنیزې چارې هم په معیاري او ښه توګه پیل شي. نجیب ترکي ژوند ته لنډه کتنه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 29 کلن لوبغاړی نجیب الله ترکي د تیرې جمعې په ورځ جلال آباد ښار کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي او وروسته یې د ننګرهار په یو روغتون کې ساه ورکړه. افغان کرکټر نجیب الله ترکي د 29 کلونو په عمر وفات شو. نجیب الله ترکي د اکتوبر په 2مه نیټه د ټکر له امله سخت ژوبل شوی و چې د مرګ تر وخته لا هم په کوما کې و. که څه هم د نوموړي د روغتیا او درملنې په اړه افغان کرکټ بورډ او ډاکټرانو ډاډ ورکوه خو نور یې د حق دعایې ته لبیک ووایه. نجیب الله ترکي خپلې وروستۍ لوبې په تېره میاشت په ګیزه لیګ کې د مس عینک لپاره ترسره کړې چې 32 منډې یې وکړې. نوموړي 12 نړیوالو شل وریځو او یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړې ده. ارواښاد نجیب نړیوال کرکټ په 2014 شل وریځ نړیوال جام کې د بنگلادیش پر وړاندې پیل کړ. نوموړي د آیرلینډ، زیمبابوې، عربي متحده اماراتو، بنگلادیش او هانګ کانګ پر وړاندې لوبې ترسره کړې وې. د نجیب تر ټولو لوړې منډې په 2019 زیږدیز کال مارچ کې د آیرلینډ په وړاندې شل وریځه سیریز کې نوي منډې دي. نوموړي خپله وروستۍ نړیواله لوبه په 2019 سپټمبر کې د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړه. د نجیب یوازینۍ ورځنۍ لوبه په 2019 کې د آیرلینډ پر وړاندې وه. نجیب ترکي 40 فرست کلاس لوبو کې په 40.0 اوسط سره 2013 منډې کړي چې 6 سلیزې او 10 نیمه سلیزې یې وهلې دي. د تر ټولو لوړې منډې په فرست کلاس کرکټ کې 200 منډې دي. رابه شو بل خبر ته. تاج ملک علم وایي نجیب ترکي سره زیاتی کېدی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لومړنی کوچ او بنسټګر تاج ملک علم وایي د نجیب ترکي سره مستقیما زیاتی وشو. د نجیب ترکي په مرګ د ولسمشرۍ مڼۍ ترڅنګ افغان سیاسیونو، کرکټرانو، پیژندل شویو څیرو او عامو خلکو ویر وکړ. تاج ملک علم چې د ارواښاد نجیب د کوما حالت څخه بیا تر دفن کېدو پورې ورسره و لا هم د شپې تر ناوخته خوب نه ورځي او د نجیب ترکي په حق کې ورته ظلم یادیږي او د کرکټ بورډ ناغېړي آرام ته نه پرېږدي. تاج ملک علم پر خپل فیسبوک اکاونټ لیکلي نجیب ترکي لومړی سفر په 2019 کال کې ما سره اماراتو ته په الف لوبډله کې کړی و. لسو کلونو کې ملي لوبډلې کې زیات چانسونه ترلاسه نه کړل. زیاتی یقینا ورسره وشو خو په ډومیسټک کرکټ کې نوم درلود او هر بالر ورته ډار خوړ. همدا وجه وه چې ډیر مشهور و. په فرست کلاس یوه لوبه کې 14 شپږیزې وهلې وې. بانسر وهلو کې ښه مهارت درلود. آیرلینډ باندې په 20 وریځه لوبه کې 90 او په زیمبابوې الف لوبډله باندې سلیزه بهترین اننګزونه وو. په فرست کلاس کې په افغانستان کې تر ټولو زیاتې منډې او 20 وریځه لوبو سپیشلیسټ و. د آی پی ایل په تړاو خبر ته به راشو چې د پټان له پیغور وروسته د ډوني لویه بریا
د اکتوبر په 2 نیټه عرفان پټان ډوني ته په خپل ټویټر باندې ولیکل چې عمر د ځینو کسانو لپاره یوازې حساب یا شمیر دی او د ځینو کسانو لپاره بیا د لرې کولو موقع وي. هغه د خبره وروسته له هغې وکړه چې د حیدرآباد خلاف لوبه کې چنای سوپر کینګ لوبډله ماته شوه او ډوني په دغه لوبه کې کمزوری او کم انرژي ښکارېده. د عرفان پټان د دغو خبرو پر وړاندې د ډوني ډیر مینوالو د ډوني ملاتړ کړی او ویلي دي چې ډوني هغه لوبغاړی دی چې 3 ځلې هندوستان ته نړیوالې اتلولۍ او 3 ځلې د چنای اتلولۍ ګټلې دي. د اکتوبر په 4 نیټه په IPL کې 18مه لوبه د چنای سوپر کینګز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ ترسره شوه چې پنجاب لوبډلې د KL راهول د 3 منډو په مرسته د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړې. چنای دغه هدف په 18 اور کې پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړه او پنجاب ته یې په اوپننګ ماته ورکړه. شین واټسن په 53 توپونو 83 نه سوځېدلې منډې او پاپ ډوپلیسي بیا په 53 توپونو 80 نه سوځېدلې منډې وکړې. د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیګ په چاچونه ترسره شوه. د چمپیونز لیګ یا د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ په چاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې ګډونوالې 22 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو کې وویشل شوې. د دې لیګ په چاچونه د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن ترسره شوه. لومړی ګروپ باینر مونیخ، اتلانتیک مادرید، سالزبورګ او لوکوموتیو. دویم ګروپ ریال مادرید، شاختار دونستیک، انټر میلان او بورسیا مونشن. دریم ګروپ پورټو، منچستر سیټي، اولمپیاکاس او اولمپیک مارسی. څلورم ګروپ لیورپول، اژاکس، اتلانتا او میډټلند. پنځم ګروپ سویا، چلسی، کراسنودار او رینس. شپږم ګروپ زنت پترزبورګ، بورسیا دورتموند، لاتزیو او کلوب بورش. اووم ګروپ یونتیوس، بارسلونا، دینامو کیف او فرانسوا روش. اتم ګروپ بارسیټ جرمن، منچستر یونایټډ، RB لایپزیگ او استانبول باشاک شهیر. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ شپږم پړاو د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2020 کال د می میاشتې تر 29 نیټې پورې به دوام وکړي. دا لیګ 14 ځلې ریال مادرید، 7 ځلې میلان، 6 ځلې باینر مونیخ، 6 ځلې لیورپول، 15 ځلې بارسلونا او 4 ځلې بیا اژاکس لوبډلې ګټلی دی.